السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتو. ښه راغلاست دوستانو. په دې درس کې مو ستاسو حضور ته د یو لیوه او شپونکي قصه راوړې ده. په دې خیال باندې چې تاسو به له دې څخه زیاته زده کړه وکړئ او یقین دی چې انشاءالله تاسو به له دې څخه ډیر انګلیش زده کړئ. خو په دې قصه کې مونږ تاسو ته د پښتو ترجمه نه ده راوړې، د دې دپاره چې مونږ لکیر کی فقیر یعنی د کرښې والا ملنګ جوړ نه شو چې مخامخ کرښه وي هغې پسې روان یو او کرښه ختمه شي بیا ودرېږو، بلکې په خپل فکر او سوچ سره مونږ له هغې څخه مطلب واخلو او آینده کې مونږ ته یو اخبار لوستل، په ټي وي باندې خبرونه اورېدل وغیره وغیره، هغه مونږ ته د هغې نه مطلب اخیستل آسان شي. دوستانو هیله لرو چې زمونږ ویډیو در سره لایک کړئ او که تاسو زموږ سره نوي یئ باید زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن هم پرس کړئ چې آینده راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې ویلاویږي. اوس راځئ چې دا قصه ولولو او له دې څخه زده کړه وکړو. The wolf and the shepherd. The wolf یو لیوه and the shepherd او شپونکی، یعنی یو لیوه او یو شپونکی. قصه د یو لیوه او د یو شپونکی ده. Once یو ځلې there was a boy یو هلک who became bored کم چې تنگ شو. bored معنا تنگ، became شو، who became bored کم چې تنگ شو. when he watched کله چې هغه نگرانی کوله، when he watched ور کله چې هغه نگرانی کوله the village sheep د کلی د ګډو چیلو، village د کلی، sheep د ګډو چیلو. grazing چې هغه به سریدلی، grazing معنا سریدل، چې هغه به سریدلی on the hill side د غره په غاړه کې، hill side د غره په غاړه کې. نو بیا to entertain himself، to entertain د سات تیرۍ دپاره، himself د خپلې یعنی د خپلې سات تیرۍ دپاره he sang out هغه چغې ووهلې چې wolf لیوه دی لیوه دی. the wolf is chasing the sheep wolf چې دی لیوه چې دی is chasing هغه ورپسې دی د sheep ګډو پسې، یعنی دا چغې ووالې چې لیوه دی لیوه دی او لیوه ګډو پسې دی. when the villagers heard the cry when the villagers کله چې کلیوالو heard واورېدلې the cry دا چغې، کله چې کلیوالو دا چغه واورېدله they came هغوی رالل running چې رامنډې وهلې up بره د hill غونډۍ طرف ته او غر طرف ته. they came running up the hill نو هغوی د غونډۍ او د غر طرف ته رامنډې کړلې. to drive the wolf away drive away معنا تختول زغلول. to drive the wolf away چې هغوی wolf یعنی لیوه وتښتوي وزغلوي. but when they arrived لیکن when they arrived کله چې هغوی arrived راورسېدل they saw no wolf هغوی هیڅ لیوه ونه لیده. the boy was amused هلک حیران شو او خوند یې واغست when seeing کله چې هغه ولیدل their angry faces د هغوی غوسه مخونه، angry faces غوسه مخونه. don't scream wolf boy don't scream چغې مه وهه wolf د لیوه boy ای هلکه. دا چا خبرداری ورکه warn دا خبرداری ورکه د villagers د کلیوالو د هلک ته خبرداری ورکه don't scream چغې مه وهه wolf د لیوه boy ای هلکه. when there is no wolf کله چې wolf نه وي، کله چې لیوه نه وي. they angrily went back هغوی په غوسه باندې went back واپس لاړل down the hill د غر نه ښکته، غر نه غونډۍ نه ښکته لاړل. later بیا وروسته the shepherd boy cried out د shepherd boy یعنی شپونکي هلک cried out چغه ووهله once again یو ځل بیا، یعنی وروستو د شپونکي هلک یو ځل بیا چغه ووهله چې wolf لیوه دی او the wolf is chasing the sheep
wolf چې دی لیوه چې دی is chasing ورپسې دی د sheep ګډو پسې. To his amusement د خپلې ساتیرۍ او خوشحالۍ دپاره he looked on هغه وکتل as the villagers came کله چې کلیوال رالل running up the hill چې هغوی رامنډې وهلې بره د hill غر طرف ته to scare چې هغوی ویروي د wolf away دا لیوه. یعنی د خپلې ساتیرۍ دپاره هغه کلیوالو ته وکتل came چې هغوی رالل running up the hill چې هغوی غر طرف ته رامنډې والي to scare the wolf away چې ویروي د wolf دا لیوه یعنی چې لیوه ویروي. as they saw there was no wolf څنګه چې هغوی ولیدل there was no wolf چې لیوه نه و they said هغوی وویلې strictly په سختۍ سره په کلکه سره وویلې چې save your frightened cry وساته your frightened cry خپله د یېرې چغه for when د هغې وخت دپاره there really is a wolf چې کله په حقیقت کې لیوه وي چې کله په رښتیا لیوه وي هغه وخت دپاره خپله ویرونکې چغه وساته هغه وخت کې آواز وکړه. don't cry wolf چغې مه وهه wolf چې لیوه دی when there is no wolf کله چې لیوه نه وي. but the boy grinned لیکن د هلک وخاندل at their words د دوی په الفاظو د دوی په خبرو باندې while they walked او هغوی چې دی هغوی روان شو grumbling چې په غوسه باندې و down the hill د غر نه لاندې یعنی غر نه لاندې روان شو په داسې حالت کې چې هغوی غوسه و. once more یو ځل بیا. later وروسته the boy saw a real wolf د هلک ولیده a real wolf یو حقیقي لیوه یعنی په حقیقت کې لیوه ولیده sneaking around his flock چې هغه پټېده او پټ تاوېده راتاوېده around his flock د رمې نه ګیر چاپېر. alarmed په یره کې he jumped د ټوپ کړل on his feet په خپلو خپو باندې and cried out او چغې کړلې as loud دونه په تیزه باندې as he could څونه چې د کولی شو wolf چې لیوه دی یعنی په یره کې ټوپ کړل او چغې کړلې چې څونه تیزې چغې وهلی شوې او دا چغې والې چې wolf لیوه دی. but the villagers thought لیکن کلیوالو دا خیال وکړو چې he was fooling them چې هغه د دوی سره دوکه کوله again دوباره. and so they didn't come to help او بیا they didn't come هغوی رانلل to help چې مدد وکړي د at sunset د نور په پریوتلو سره د نور په پریوتلو سره the villagers went looking for the boy کلیوال went لاړل looking for چې وګوري the boy د هلک who hadn't returned کوم چې راواپس شوی نه و with their sheep د دوی د ګډو سره. when they went up the hill کله چې دوی غر طرف ته غونډۍ طرف ته وختل they found him دوی هغه ولیده weeping چې چغې وهلې. there really was a wolf here دغلته really was په حقیقت کې و a wolf یو لیوه here دغلته یعنی دغلته په دغې ځای کې یو لیوه په حقیقت کې موجود و. the flock is gone رمه تلې ده یعنی دړل شوې ده. I cried out ما چغې ووهلې wolf چې لیوه دی but you didn't come لیکن تاسو رانلی. he wailed هغه واویلا وکړله. an old man went
to comfort the boy. An old man, یو بوډا سړی, went, ورغلی, to comfort the boy, چې هلک ته تسلیت ورکړي. comfort معنا دلته تسلیت ورکړي. as he put his arm around him, کله چې هغه راتاو که his arm خپل لاس around him د هغه نه ګیر چاپېره. he said, نو هغه ورته وویلې, nobody believes a liar. هیڅوک یقین نه کوي a liar په دروغجن باندې. even when he is telling the truth, اگر چې when he is telling هغه وایي the truth حقیقت او رښتیا. یعنی که دروغجن اگر چې رښتیا وایي په هغه باندې هیڅوک یقین نه کوي. امید دی چې دا سټوري دا قصه به ستاسو خوښه شوې وي. تاسو به ترې ډېره زده کړه کړې وي. محترمو دوستانو, د دې قصې په اړه باندې موږ ته خپله رایه راکړئ چې آیا ستاسو دا قصه خوښه شوله. آینده موږ په خپلو درسونو کې داسې قصې شاملې کړو او که نه. ډېره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.